زه شیرین خان جلال خیل ناصر د بلوچستان د لورلایي د ناصر آباد اوسېدونکی یم. تا پښتنو باندې ډېر تاریخونه لیکلي دي. پښتنو کې مختلف قسم قبیلې شته. راځو خروټو قبیلې ته. دا خروټي ته دا نوم څنګه ورکړل شو؟ څنګه دا وخت په تېرېدلو سره دا نوم منځته راغی؟ چې نومان د غرو د حیواناتو یا د غرو یا د ځینو ونو نومان اوس هم په موږ کې لیدل کېږي. ښامار د مارانو یو لوی زورور مار ده. اوس په سلیمان خیل په ناصر په ځینو غرنیو خلکو کې اوس هم شته. پیش هم دا نومان په بلوچ کې هم دا نومان شته. ښامار یو مش دا شیان شته دا نومان. خرټی اوس هم شته ځینې نومان، یعنې هغه نومان به مړه وي. اوس په نوي نسل کې هم په دا غرو کې شته. نښتر ډېر داسې شته چې په سړي د زړکۍ د نښتر نوم ایښی، په زړکۍ د لړم نوم ایښی، په زړکۍ د زمري نوم ایښی، په زړکۍ د پاڼ نوم ایښی. پاڼه یو جګ کمر وي. نو هغه خلکو خو چې په کوم په دا غرنیو سیمو کې وي یا په ګومل باندې وو یا د ګومل په شاوخوا غرو باندې وو، په دغو کې خو دا چې هغه چیرې بوی خوښ شو هغه شی لیکلي. د ده له جنس سره هم ځینې نومان خلکو شو. دغه زنکی پیدا داسې ډبل لږ سخت هغه پلار یې نوم پرې کېښود خرچی. خرچی په اخره په اصلاح باندې خروټ کوم شي نه یم زی لیکلي دي. دا د منلو وړ په دې نه دي چې ښه روټی سید عبدالله دا هسې یو روایات دی. دا د حضرت صاحب چې څوک مریدان دي هغه ټول دغه یایي اکثره اوس دا ځینې تخریبکاره لیکي لکه خورشید جهان ګنډپور چې خری پیدا کړو یا په یوه طرف ته روټه و یوې طرف ته زنکی و، خر یوه واخیست او دا بار بل واخیست، بیا دا زنکي باندې نوم کېښود خر روټی. دا غلط دا یو تخریبکاري ده چې یو چا کړې ده. او خو په ناصر پکې هم کړې ده. په دا ساندو میخیلي دا د ګومل خروټی ناصر دبتانۍ ټولو سره جنګېدلی، له دغه ګنډپوره سره جنګېدلی. د ده جاسوس د شیر محمد خان سدوجي و چې ساندو میخیله ګېزولي. بیا له هغه بعد دا تاریخونه جوړ کړي. نو په دغه کې زه د سلطان محمد په دغو نومانو کې چې دا خرټی بلکل ټیک ده، دا خرټی په خروټ بدل ټیک ده. دا د سلطان محمد لیکنه هم دغه ده، هغه هم خروټی ده. کوم چې نعیمزي صاحب لیکلی د شاید دا سړی د حضرت صاحب تعلقي سړی وي او د هغو خادم وي. داسې نورو هم لیکي د سعادت. خروټی وګوره هغه تر د پښتانه نسل د پښتون تر ابراهیم علیه السلام هم ډېر منځته راغلی دی. دا کوم دلته سید چې د سید خو له ابراهیم علیه السلام ډېر آباد د رسول الله مبارک په حضرت علي صاحب په د دې د لور په نر اولاده کې راغلی. دا ډېر لرې ده. دا په دې هکله تاریخونه دا لیکي چې څوک ځان سید بولي. یا سوچ غلجی ده ځینې خلک به د حضراتو تر تاثیر لاندې وي. هغه به دا یایي چې دا حضرت صاحب دا یایي چې سید ده. ثبوت چیرې ده؟ داسې خو موږ ته زندیدن هغه هم ویل موږ والو ناصر ورته یې ویل ناتې موږ قریش یو عرب یو یا دا موږ خادمان یو. دا خلک خپل یې د نږدې بلل، سلیمان خیل یې بلل، خروټه یې بال، موږ چې موږ والو. ناصر په دې باندې نه شو عرب.
او سید نه او زه عرب ځان نه بولم نو سید یې بیا چیرې بولم. یعنې د خروټې سلسله له دغه هلک څخه چې دی اول د خرټۍ بیا جوړ دا د دغه نوم دی ما در په حواله در ثبوت کو چې نور تاریخونه هم دی غلجی بولي. دې صحیح ثبوت ښکاره کو دا کوم چې ما در یاد لکه اوس ته داسې موږ ته وایي چې دا د خروټې پلار څه نومېدی؟ د خروټې پلار بابو ده. بابو د توران زوی د توران د غلجی زوی. دا په حواله د خپلواکۍ د لمرسرک مولف امان الله خان هوتک په اووم مخ تر دیارلسم مخ پورې دا شیان ټول دا چې په صحیح تر سره څېړلې ده چې دا خره روټه دا ټوله غل او که چیرې په ملا عبدالله چې دا د نعیمجي صاحب چې دی سخي و بیا ښه روټې ورکول دا اوس په پېښور په غرو کې د پېښور په حصه کې چې ښه هوټل وي دوی یې دا ښه روټه ورکوي د دغه ښه روټه او په دا غرو کې اپریدي دي مسعود دي وزیر دي خټک دي نور خلک دي دا پېښور کې سب یو سخي سړی دوی یې دا ښه روټه ورکوي هغه چې په دغه ښه روټه دا خو یو روایات باید څه اثر خو باید پراته وای اوس یو شی نشته. دا یو داسې سکیم جوړ شوی ده چې هغه د پښتنو پیش په دا مخدن افغاني کې دا تخریبات راغلي دي نو دا څو سوه کاله مخکې لیکل شوی نو بیا دلته بیا خورشید جهان لیکنې کوي ګنډپور دا حوالې سره هغه کړي چې خو جدید افغان دا نه تاییدولې مورخین خروټو یې غلجی بال ناصر یې غلجی بال یو ثبوت چې زه در رسومه خو دا د ما درته وویل چې په دې عقله باندې د خپلواکۍ لمرسرک تاریخ ډېر ښه ثبوتونه ورکړي دي په هغه باره کې چې د تخریب یې کړی ده چې ښه راوروټی ده دا یې غلطه کړې ده او ښه روټه دا یې غلطه کړې ده دا چې په ښه روټو کې په سلیمان خېل کې ډېر سخي خلک شته ښه روټه ورکوي زه بیا اتې ښه روټی بولم په ښه روټو کې نور خلک شته سخیان شاید دا سړي به په ښه روټو کې به داسې خلک وو چې ډېر سخیان به پکې تېر شي په ناصر کې به تېر شي په هر قوم کې تېر شوي دي په اڅکزي کې تېر شوي دي په کاکړ کې تېر شوي نو چې چا ښه روټه ورکول هغه ښه روټه ده دا غلط دا د تاریخ د منلو نه ده. زه دا منم چې خروټی بن بابو بن توران بن غلجی د ګوملې مشهور پیاوړي خلک خروټي هغه ځان غلجی بولي هغه یې نه سید بولي نه هغه او کوم چې دې خواته د حضراتو تر تاثیر لاندې یا په سروزه کې یو سړی لیکي دا د خپل ځان د توهین دپاره د خپل قوم د توهین ملنډو دپاره یو افسانه دی. خروټي اول په ګوملو بیا له ګوملو څخه چې پراخ اول کلی د دوی سروزه ده غرنۍ علاقه ده په منځ کې یو ځای په دښتې دوی وکیلات جوړ بیا یې دروازې دي بیا یې څه شی بیا د دغې څخه دوی بیا ډېرېدل اول خو هر قوم لرو بیا چې په دوی شو بیا به دی ټیټ شو په علاقو بیا یې مختلفې علاقې ونیو د اردن په حصه کې د نغونو دا غرو کې هم د احمدشاه ابدالي په وخت کې دغه بدي رامنځته شوه دلته غلجیان ضعیف وو نادر افشار هم وهلي وو دوی هم په ښه سترګې نه وو دلته د وزیر ملک کمبر او د یو بل ملک په برمل غره باندې جنګ شو شمس الدین ملک شمس الدین بیا دغه جنګ کې کاکولزي نه شو ګډ په دې نه شو ګډ چې کاکولزو ټول کوم غر ونیو بیا به دا حصه کې زه تقسیم درته غواړم دوی کاکولزی نه کو ګډ هغه په بیل نامه دوی ناکامه شو فعالیت که کاکولزی ګډ شوی وای بیا دا پتې د غره کېدل یعنې اوس د اصلي د خروټو سرچینه له ګومل څخه راشوسې له ګوملې څخه سروزه ده د سروجې جټ شوی په ګومل کې هم پاته سروجې څخه ټیټ شوی ده بیا په مروز د زمان سره په مختلفو مرحلو د پاچاهیو کې څو په اخري د ظاهرشاه په وخت کې
د نایب الحکومت شیر خان په وخت کې په مختلفو جای هلمند هرات او کندوز او مزار په دغو ځایو کې ورکړي چې له چا چې قوم ورک شي هغه په سیدانو ځان تړي. نور تاریخونه لیکي لکه شهادت الحسین مولب شیخ الحدیث مولانا عبیدالله صاحب سلیمان خیل د کندهار اوسېدونکی په اول چاپ دا لیکي چې لیلیزای مشوانای لودین وردګ او دا چې نور ځان سیدان بولي دا واقعیت نه لري. لیلیزای ترکې خلجای ده، خلجای یعنی غلزای، مشوانای علاودین په توخ پورې ځان ته دا ځان دا د منلو نه دا حیات افغاني امر دی. حیات افغاني خو مطلق لیکي ده چې څوک چې چا د قوم ورک شي په پښتانه کې په نورو کې دی ځان په سید ګرځي. هغه د ما درته ووایي چې په 430 مخه 419 کې د یایي چې وردګ یایي چې مرتضی امدک سلطان محمد غزنوي په دور کې راغلی. نو سید محمد ګیسودراز 400 کاله بعد د سلطان محمد غزنوي منځ پیدا شوی. وردګ خو ګورې د مختب لا نو دا خو منل د حیات افغاني والا دا لیکنه زه صحیح بولم. او د شهادت الحسین د مولوي عبیدالله سلیمان خیل د کندهار اوسېدونکی شیخ الحدیث د دې والا هم د صحیح بولم چې لیلیزای ترکې د ځان په صحیح. دا خو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې ځینې لاشي سجرې جوړې شوې چې له موږ ځینې نسلونه ایسته کول ټاپه کېدل چې دا سید دا شم شوي.